بوډۍ لا راغلی یم هسې خو چې دا بیټري خو یوه واخلله نن دغه دوکان یې دی بیټري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب ښه جوړ یې؟ بړی ما بیټري نه لګي وروره که چې ښه بیټري و ښه ګپنۍ و خلو چې ستړي شوي پرې ښه نو بجلۍ خو هسې هم سر خوړلی 110 که 100 راکړه بس 110 ښې دي و په څه وي خو پیسو یې چې دا راټول 200-300 روپۍ فرق وي. ښه نو بس په دا کې هغه دي فونیکس دي و مړه بس ښه بیټري یې کم په ریټ پې هم ښایي که نه و ښه کور مې هم دی لګي. دغه نوه بیټري ده ونه چې ما بل چا نه چارج کړي یم واپس بخیر دی بله چارج کم و دا یې په 15,000 روپۍ وخیرې کېږي 300 روپۍ پکې حق یې لولې روبه ښه هغه شی یې راکوي کار ولنټي ته یې دا کار کم. ها ماما نن دا پیسې ځان ته وکړه زه سړی شوه دا و بیټري که نه فرده یې ورته وایه دی خزه ماما بس ورته مو بخوام که پوره ای هر شی پوره و چارج دو ښه خزه صحیح په کلي کې ویلې نن څلورمه ورځ ده چې شیشه هم نشته پوه شو دې پیسې هم نشته او نن دې دلته پټوم یوه شیشه ځوانه او ډېرې زیاتې پراتې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مړه دا څنګه شی دی راکړی و سړیه 2 ورځې په کوټه کې ولګېد اوس دې سره لیټ هم ترې نه لګېږي. دا څه یې 2 ورځې څرنګه کور وکړو که نه خو بلته اول مې هم درته وویلو چې لکه مسلماني کور وکړو خلو زه مې لاو قسم حاجي خیر دی یخ کېږم او شمسي ممسي خو دې رډي دو شمسي خود دې هغه شی نه پرېږده یې برام ښه شمسي څنګه و سره بس نه لیټ اوس نه لګوي زه سړی شوه 11 منټه پاس راشه زه بیا له چارج کم ښه ازا بس 10 منټه دستي ستلېنه لا جوړ کا بس زر شم. ها حاجي صاحب وشوه حاجي صاحب بس چارج شوه ښه زه خو وایم چې بدله کړې وې وای دا به بیټري مې حاجي صاحب روغه بیټري وه له چارج مې کړه صحیح شوه بیا مې چې په تکلیف نه کړي نه په تکلیف کوم ښه صحیح شوه. دغه بیټري خو یې مو جاړه کا وخت کوله الله ورس کړله ورا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بله دا خو ولې ته وګوره بیا هم هماغسې شوه یوه ورځ یې پکویل تا 2 ورځې اوس یې یوه ورځ به چلولو مړه حاجي څه ګریډ خو مې نه هېر کړی بیټري مې هېر کړی دا ګریډ دې نه هیرو کړی دا خو ولی دا ذمهوري یې څه شي یې پوره چې ذمهوري و دا څه شی دی دا پکې نو بس څه ورته ووایم بس دی نو نور څه شی دا دغه خبره وکړه ها بیټري صحیح ده او شمسي پوس غلو وړیشتان او کوټه دا وکسه ماما شمسي غلو وړی وایي چې نو تو څه نه غلو خدل ته یم په بادي ورسره وم